یو ظالم پلار د خپلې سکه لور سره تر 6 میاشتو پورې زنا کوله. پلار یې پولیسو ونیولو. ټول حقیقت در سره په ویډیو کې شریکه کوم. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ، ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نوي سبسکرایب کړي، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان هم ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه دررسي. سلامونه دوستانو، د نور کله په شان در سره نن بیا یو واقعه شریکه کوم. داسې ډېرې ویډیوګانې به تاسو په سوشل میډیا باندې کتلي وي چې پکې اکثر د ماشومانو سره دغه ناروا کارونه کیږي. خو نن در سره یو داسې واقعه شریکه کوم چې یو ظالم پلار د خپلې سکه لور سره تر 6 میاشتو پورې زنا کوله چې عمر یې 14 کاله دی. دوستانو، لور یې په خپل بیان کې دا ویلي دي چې او دا خبره واضحه کړې ده چې زما پلار به زه د 6 میاشتو نه تنګولم او زما به یې د غلط کار مطالبه کوله او زما سره په زوره د غلط کار وکړو. نو ما مور ته وویل پلار مې را سره داسې ناروا کار وکړو او هغې نه منله. نو بیا د ماما کره لاړم او ماما ته مې ټوله خبره وکړه. نو ماما مې مور ته وویل خو هغې خبره ونه منله. اخر زه ماما خپل کور ته راوستم. نو مور مې یو ورځ په کمره کې موبایل پټ کېښودو. کله چې مې پلار کور ته راغلو نو زه په کمره کې وم. نو هغه زما کمرې ته راغلو او زما سره داسې غلط حرکتونه شروع کړل. نو مور چې مې ویډیو وکتله نو پوره یقین یې راغلو او بیا یې په تانه کې راپورټ درج کړو او هغه پولیسو ونیولو او لا تر اوسه پورې په تانه کې دی. هغه د حکومت نه دا مطالبه کوي چې سخته سزا ورکړي چې د عبرت یو نشان جوړ شي. نو دوستانو، پلار چې دونه ظالم شي چې د خپلې سکه لور عزت نیلام کړي، نو داسې خلکو ته پانسي ورکول پکار دي. دوستانو، دا و د نن ورځې خبر چې د سره مو شریک کړو. ویډیو هم خوښه شوي نو لایک شیر یې کړئ او چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو هم را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.